نوی کور نوی ژوند. شازیې خورې که مجید خبر شي چې د ده د ترکاڼۍ په سامان تا کارخانه جوړه کړې ده څومره به خوشحاله شي. ښاپیرۍ خورې یوازې د مجید د پلار د نجارۍ په سامان خو مې د روبو جوړولو کارخانه نه ده جوړه کړې. غوټۍ ته د خدای خیر ورکړي، که د هغې مرسته نه وه دا کار نه کېده. غوټۍ ته خو زما زړه هم دعا کوي د اولادونو غم دې ونه ویني. ښه مرسته یې در سره وکړه. شازیه په موږ ټولو حق لري چې مرسته ورسره وکړو. ښه ده چې خورې ما د احسان په ځان منلی. شازیې وا شازیې وی دا خو د شکرې غږ دی. شکرې دې خوا راشه، موږ دلته په کارخانه کې یو. ټولې ستړې مه شئ. ته هم ستړې مه شې خورې. بوره مه شي. خدای دې خیر کړي. ته خو تش بوتل په لاس راغلې. خیرات خدای. څه ووایم شازیې، هغه ورځ د نرګسې ته یو بوتل رب ورکړي وو. په کور کې د ټولو خوښ شول. راغلم چې لږ نورم درنه یوسم. شکرې خورې دا خو لا د کار سر دی، وروسته به نورم خوندور شي. چې هر څه وي د موږ په کور کې د ټولو ډېر خوښ شول. تر اوسه مې نور لا نه دي جوړ کړي، چې کله جوړ شول بیا به دې خبره کوم.